زه کله کله ټول ته وایم، ګه همیشه زه وایم که د قیامت په ورځ باندې الله پاک جل جلاله زموږ څخه پوښتنه وکړله چې کور دې ښه جوړ کړی و، د الله جل جلاله کور چې زما کور دی، دې کې دې هېڅ فکر و سوچ نه کوئ، زه هم د الله جل جلاله د دغه ګیلې توان به بیا څوک ولري. عبيدك من شتات في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه بعد من التسويف أورده البلايا وما عتبت هغه تاکسي کې پخته سپی پروت دی، دا سپی به ما ماپښین وشړي، بیا به مې ځای جارو کړي، بېرته به مې اذان پکې وکړي. شتات في شتات أتاك وأنت تخبر بالنوايا جهول ظالم وعليه بعد من التسويف أورده البلايا وما عتبة بابك غير جود. امام نه ورته راځي، امام نسي روزلی، نسي په ډوډۍ ولا که مړ ورځي، قسم دې ته واخلي. هو واقف يرجو العطايا څوک چې د الله جل جلاله کور جوړ کړي، الله به د قیامت په ورځ دغه کور په جنت کې جوړ کړي. او د الله کور څوک جوړي؟ هغه کسان یې جوړي چې د الله پر الله او د الله پر رسول پر ورځ د آخرت باندې ایمان لري. وطن گل گل دی دریشا ندی شدا گنا اور گل کا چونو دی ورورو وشبرانونا وطن گل گل دی دریشا لمن دی ډکا د سپرلو شا د ګلابونو لوګمو شا را دي پزا کې شان د زانو لوی لوی قطارونه وطن ګل ګل دی دریشا ندی شدا ګنا ور ګل کا څونو دی ورورو وشبرانونا وطن گل گل دی دریشا مونږ د خدمت مټران غاختي سمسور او د درته دختي د کوشت پیغوندې بکاګو ستر ستر کانالونا وطن گل گل دی دریشا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوش او خوشاله بیاست. الله تعالی مو ژوند له نیکمرغیو له خوشحالیو ډک کړه. دوستانو نن راغلی یو بیا هم یوې لیرې ولسوالۍ ته، یعنې ولسوالۍ خو په اصل کې نږدې ده، خو موږ لیرې ورته راغلي، تقریبا ارغنداب ولسوالۍ. په دې ځای کې دغه مسجد ورته ولاړ یم، دا د بابا صاحب مسجد دی. په دې ځای کې موږ الحمدلله د کتاب محمد شفیق د مور په مالي ملاتړ باندې موږ د برمې او د اودسو ځای د غسل خانې د دې ټوله کار الحمدلله هغه د همدغه مور په مالي ملاتړ باندې انشاءالله العزیز ترسره کوو. یو شی چې په دې مسجد کې موږ غوښتله په دې خاطر باندې چې پر مؤمنانو باندې غږ وکړو، دغه مسجد تقریبا ټوله مکمل سره دغه تیران دي، دغه تیران ټوله وینو خوړلي دي، نن سبا پر دغه حالت باندې دي چې دا به راونړېږي او دغه مسجد به مکمل شهید کړل سي. ما پر ټولو مؤمنانو باندې غږ دی که کوم کسان غواړي چې دغه مسجد په برخه کې کومک وکړي، د مسجد د اودسو ځای، د مسجد برمه، د مسجد د غسل خانه، دا ټول دغه د محمد شفیق د مور په مرسته باندې دي. د ټولو شیانو څخه تاسو خلاص یاست.
فقط د مسجد دغه غوري کنکریټول او د مسجد دغه ځای یو پر سر د مسجد پر ځای باندې بل مسجد راپورته کول جوړول فقط د مسجد د مصلا چې د المزور باندې کېږي دغه ځای ضرورت دی. نو مسجد خو ډیر کوچنی دی. موږ د کلي د محل خلکو سره خبرې کړې دي هغوی اخواته چې کوم ځای دی وایي کولی شو موږ د مسجد ته یو څو متره ځای وقف کړو او ورې کړو. نو په دغه حالت کې مې غوښتله چې پر مؤمنانو باندې غږ وکړو چې راځي په دغه خیریه کاروان کې زموږ سره ملګري سي کومک وکړي مرسته وکړي الله پاک جل جلاله به تاسو ته اجر درکړي. څوک چې د الله جل جلاله کور جوړ کړي الله به د قیامت پر ورځ دغه کور په جنت کې جوړ کړي او د الله کور څوک جوړي هغه کسان جوړي چې د الله پر جل جلاله پر الله او د الله پر رسول پر ورځ د آخرت باندې ایمان لري. نو راځي په دغه نیکبختۍ کې ټول ځان شریکان کو که څوک کولی شي خیر دی یو نفر نه 2 نفر 3 نفر 4 نفر دغه مسجد سره جوړ کړي ډېر وران ویجاړ مسجد دی خدای جل جلاله به موږ تاسو ته اجر راکړي. وایي ګوري چې وجره یې وګورئ چې هلته یو وجره ده ډېره خرابه او د دې تر څنګ د مسجد داخل دننه غولې وګورئ ورپسې مولوي صاحب سره به خبرې هم وکړو یو سپین ږیری عاجز مولوي صاحب دی دې سره به خبرې وکړو بیا وروسته انشاءالله العزیز برنامه ختمو. بارک الله فیکم. دغه دوستانو تاسو وګورئ دغه به مکمل مسجد دی دغه دروازه ده دیوال یې باران نړولی دی ښه زه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مسئ مولوي صاحب مولوي صاحب محترم ستړي مسئ څنګه ښه یاست په خیر زه برق شته برق ته کوم ځای سره ځي ښه ډېر ښه ماشاءالله پټې بسته کړي دي برکیانو شی سره کړي دي مسجد سره موږ د بل مسجد ته خطا کړي دي خامخا میټر کوي ښه اوس میټران یې لسوي دي که وغواړي میټر لکه مسجد برق خو مو ترکي دوستانو دغه مسجد دی تقریبا 2 مسلې دي یو دغه مسله دی یو دغه مسله بس او د کلي د خلکو سره موږ هم خبرې چا خبرې سره کړي خو صاحب ته او بل چا ورسره کړي دي جوال د فارم په مسجد کې غږ وکړي د 200 لپاره 200 انداز نه دی راکړی رنجدیس غږ مو وکړي په مسجد کې 200 افغانۍ پر ډېر خلک شته چې غریبان دا 200 هم نه درلودې دا جوال دی در اوسه پرې پات تقریبا دا یو 3 میاشتې کېږي باران رئیس نړېدلی دی 300 نه دي راټولې شوي دغه ځای ګورې چې په باران کې دلته ملا صاحب کاسه ورته ایښي په باران کې سیر لرګي که د وینو خوړلي چې اکثر خلک په ژمي کې نه راځي اکثر خلک بیریږي خو دا د ډېر وخت دی شوی ونه نړېږي و چې ونه نړېږي دا مسجد چې بابا صاحب مسجد دی بابا صاحب ښه د کلي دی ښه نو په دغه مچکه چې اکثر کورونه چې دي د بابا صاحب د شاه حسیني بابا ملنګیان هم لګېږي نو ښه داسې غریبان خلک دي یو کور دوه ناحسابه دي دغه بغل مساحت ته ستاسو مځکه درکې که چېرته مسجد غټ سو هغه مشره خو وعده کړې ده ښه هغه وعده ده کړې ده چې درکوم یې که چېرې دوستان ته به داسې وایي یو خو د دیوالونو هم غټ غټ دي د دیوالونو چې سره کم سي هم امکان لري چې یو بل صف پکښې پیدا سي دیوالونه چې دي دا خو ساړه دیوالونه دي او هغه شاته تللي دي ملمیش د دې بغل څخه سر ته وګورئ دا سره ګر سره خواته تللی دا امکان دی ولري چې ونړېږي دا چې د منځه ولاړ سي بېرته د سره ورته جوړ سي دا خو ډېره ښه خبره خدای پاک جل جلاله مهربانه دی که چېرې داسې هغه خلکو موږ ته دغه رانه کوي مثال دا ځای رانه کوي او الله پاک یو څوک مهربانه کوي چې دغه مسجد جوړ شي ګورئ د دې مسجد برما د اودسو ځای د غسلخانې ځای دا خو د خدای جل جلاله په فضل او کرم سره دا جوړو دلته تقریبا 40 کوره دي دا 40 کورونه تقریبا 40 کور دي دا کوچني کورونه چې حساب کور 3 دلته خلک ځایېږي اوس څلور زمان دي څلور ودونه اکثر هغه مسجد ته ځي اوس دلته خلک نه ځایېږي د کلي سره هغه مسجد ویل دا ما ته په ژمي تر هغو کې هلته تللی باندې د باندې یخ و دلته چې مو تر هغه پوهه چې زه در موږ دوستانو ته باید دا ووایو چې 10-15 مسجد موږ وګورو موږ 24 ساعته دا کار دی یا مسجد ګورو یا یو غریب کور ګورو یا یو غریبان سره کومک کېږي یا بل څه فقط او فقط د الله جل جلاله د رضا په خاطر بیا په دغه 15 مسجدونو کې موږ وګورو بیا یو مسجد انتخاب کړو چې هغه غریب واقعا مستحق د برمې لپاره د غسلخانې لپاره د دوسو د ځای لپاره دغه مسجد بیا چې دغه ځای وکتي دی اوس دغه ځای راو د لوړ چت چې دی دا فقط دغه ور باندې کړی دی
لرګي پراته دي یا دوی دغه چې رقم مسطر رقم شی ورکړی دي دغه وګوره راوې ټکوي ور دا څنګه چې دغه د مخ جوان دی او دا بل چا کړی دا د لرګي دی وینو خوړلې دي لري سره باندې کسبای دا ستاګه د وینو خوړل دا د لرګي دا ټول دغه د مشر اوس دا چې وینو خوړلې دي زه کله کله دوستان ته وایم ډاکټر صاحب دلته په د محل کې ناس چې رالم واکسیناتور واکسین ورکوي زه کله کله ټول ته وایم ګه همیشه زه وایم که د قیامت په ورځ باندې الله پاک جل جلاله زموږ څخه پوښتنه وکړله چې کور دې ښه جوړ کړی و د الله جل جلاله کور چې زما کور دی دې کې دې هیڅ فکر او سوچ نه کوي زه هم د الله جل جلاله د دغه ګیلې توان به بیا څوک ولري هیڅوک به ونه لري او دا ستا خبره پر حقیقت ده تصور زه خپل یم نارې وایم وشنېږم مګر دوی ته مې داسې خونه جوړه کړې ده چې بالا نه ورته جوړېږي مسجد کې مې 200 نه دي مصرف 200 نه دي مصرف کړي دا خو راځي دا اوس نو مسجد به څوک جوړي چې د الله خاص رحم ور باندې سوي الله توفیق ورکړي الله جل جلاله امداد ورسره کړي الله پاک دا اراده د تکړی چې تاسو د خپل دین په لار کې مصرفوم د خپل کورونو جوړولو په لار کې د مصرفوم داس خلک ست په لکونو پیسې لري ما تیر ورځ یو برنامه کتل یو څوک یو چاته وای زما استاد یو عملیات کوي 50000 افغاني شاوخوا غواړي دا بل کسر چې خبرې کوي هغه ډېرې پیسې لري وای ډېر بس زړه مې درد وکړي او زه لرم نه او ماته څوره میسجونه کړو چې پیسې کومه کړ سره که زه پیسې نه لرم دغه کس ځان د ورته واچوي چې زه بخي یو افغاني نه لرم ان تاسو په لای یقین وکړئ زما پر کس زړه درد وکړي هغه ډېر دغه باندې ورته ویل په ډېر عاجزي باندې چې یعنی هغه دونه سخت اړ دي دونه محتاج دي د کومک باید ورسره وشي د دې پر ځای باندې چې دا کس ورته چې دا 15 راونی هغه ته داسې معلومیږي لکه مشتست 15 افغاني هغه نه هیڅ نه ورسره بس ځان یې مړ پړ ورته واچوي کاری صاحب زه د بابا صاحب کلینیک څخه راځم د دې خلکو وضعیت ماته معلوم دي تر هر څه د دې خلکو وضعیت ماته معلومیږي چې ډېر غریبان خلک دي هغه خلک چې د دې ځای خلک دي هغه د دې ځای څخه کډه شوي دي دا ټول باغوانان دي دلته د یو وطن د بل وطن راغلي ځینې د روزګان راغلي دي ځینې د هلمند راغلي ځینې د نورو ځایو څخه راغلي دي د هر یو چې مریض ولري موږ ته راولي دی د دغه طاقت توان نه لري چې موږ ته تر کلینیک پورې راورسوي نو دی به د دې طاقت توان څه پیدا کړي چې دی موږ ته 200 ورکړي بالکل داسې خلک ماته رامعلوم دي په دې کلي کې چې هغه خپل کوروالا تر کلینیک پورې نس رارسولی د دوا دپاره چې 2 پیکاټه یا 3 پیکاټه ګولۍ موږ ورکوو نو هغه به د دې توان څه ولري چې د دې مسجد دیوال راپورته کړي او بیا دا مسجد په داسې حالات کې پروت دی چې هغه دیوال یې خپله تللی دی نړېدلی دی دغه تیران یا دي خوړه سوي دي دا تقریبا د 100 کال مسجد په ایله په ډېر وخت دی تاسې وګورئ نفوس بیخي زیات سوی او خلک بیخي غریبان دي تاسې وګورئ دا بزګر مخلوق چې شپه ورځ کار کوي دی باغ کري باغ ترې وسلو پر رسوي هغه وسول په فروش نه رسیږي که انار دي که انګور دي که بل څه دي دا هر یو چې سره راوټکي تقریبا 1.5 لک افغاني پر وړي دي نو مرچت هم پر دغه حال دی دا مرچت چې څوک جوړ کړي علاوه چې زما کور او ودان کې زما یو بنده یاد کې مثلا هغه ته ځان ورنږدې که زه به زر چند تا ته ځان درنږدې کړم که چیرې ورور توان وس کار وکړي چې دا مرچت جوړ کړي الله تعالی په هغې دنیا کې تر دې ښایسته ځای وایي د الله پاک جل جلاله د الله پاک کول دی وعده کړې ده چې تاسې خپل په کول کې صادقه پاتې سئ زما کور ودان کې حتی ما په یو دغه کې داسې اورېدلي وه چې یو نفر راولاړ سوی د مرچت یو خوړ یې کړی و چې مرچت جوړ کړي دی دا مزدوران ته ویلي وه چې تاسې کوښښ وکړئ چې په دغه مرچت کې د هیڅ چا خښته در سره کښې نه ښودل شي دی وایي ولاړئ کور ته
بیده سو د مسجد تکمیل کې جوړې کې یو شپه ګوري په جنت کې یو ډېر ښه بنګله د ده ولاړه ده د کور جوړ دی په دې بغل کې د یو بل چا کور هم جوړ دی دی په دا خوب کې دا بل بنګلې ته هم ورغلی په جنت کې چې دا ځای جوړ دی په دې کې هم ګوري چې مثلا دا هم دغه ښایسته ځای دی دا هم دغه ښایسته ځای دی دلته دا چې راکښېنست د فکر سوچ پیدا سو چې ما ته الله تعالی د مرچد په یواز کې داسې یو ځای راکړي چې مثلا دلته د الله کور ما ودان کې هغه په هغه دنیا کې داسې بنګله راکړه داسې ځای راکړي دا بل زما تر څنګ دا بنګله څنګه جوړه شوې ده دا څنګه ځای کله چې مزدوران سره راوغوښته د مزدوران صاحب پوښتنه وکړه چې دغه مرچد کې به تاسې د چا شی نه ایښی څه خو نه یې کړي ټول مزدوران چې سره راغله کښېنسته د مزدورانو وویل چې دلته یو سیاسه را روانه وه یو خښته ورسره وه دا خښته یې موږ ته راکړه موږ په د مرچد کې کار کړه نور هېڅ شی نه دی راوړی نور ټول ستا شیان دي وایي ده وویل چې د دغې خښتې یوازې الله تعالی هلته د یو بنګلې او د یو ښه ځای په حضور کې ورکړي یعنې چې د چا په وسه پرای د چا وس کار وکړي چې صرف د یوې خښتې کومک ورسره وکړي الله تعالی په بدله کې ډېر غټ شی بالکل واقعیت دی نو بس خدای تاسو څخه مې هیله دا ده چې تاسو خپل تر وسه همکاري وکړئ موږ خو زموږ چې وس ورسېږي دغه ماپښین نور ملګري ورته تشویق کړي نور څوک ورته تشویق کړي نور څوک ورته تشویق کړي موږ د خپله وسه زموږ په خدای پر د خلکو باندې زړه سوځي زما ته بیخي د ارغنداو حالات معلوم دي ځکه چې دغه په ټول ښار کې د ټول کندهار تجارتي ولسوالي چې ده تاسې وګورئ په دې کې ټول مهاجر پراته دي که د پاکستان راغلي دي هغه مهاجر هم زیات دلته راځي دا مولوي صاحب تر ما ښه خبر دی که د روزګان راغلي دي هغه هم دلته راځي که د هلمند راغلي دي هغه هم دلته راځي صرف د دوه خوارۍ دپاره او دلته تاسو تر ما ښه خبر یاست چې خواري په ټکه ولاړه و دغه تقریبا یوه هفته مخکې دا غوښتنه زما دا ده چې د مسجد د همکاري باید 100% اوږدې سره وکړي یوه هفته مخکې مو بازار کې انار ګرځېدل یعنې دا په دې لحاظ باندې چې لارې بندې دي د خلکو ګرد زیات حاصلات د انارو دي کله چې پخوا چې به و چې د لارې به خلاص وي یوه میاشت وروسته به بیا ښه انار نه پیدا کېدل اوس روغ انار سم انار چې اوس مکمل دوبی دی یوه هفته مخکې به بازار کې اوس هم زموږ په مارکېټ کې به وي هغه داسې وراووتل خلکو په سټورو کې وشوه د سټول مزدوري یې نور جوړول خلکو د هغسې پرېښوله نو په دې لحاظ باندې بس الله پاک په قرآن کریم کې وایي فذکروني اذکرکم وایي تاسو ما یاد کړئ زه به تاسو یاد کړم نو کله چې زموږ یادول به دا چې د الله کور جوړ کړو الله ووایو او د الله جل جلاله نوم دلته ذکر شي خو الله پاک جل جلاله یادول هغه خو نو بیا ډېر جلا دي زموږ څخه بل دا مرچد چې کله جوړ شي که څوک لمونځ پکې کوي څوک کومک ورسره ثواب ورسېږي څوک پرې کوچنی راځي او کلمه پکې زده کوي د عمر تر پایه پورې دا صدقه جاریه ده دا د قیامته پورې دا ثواب ورسېږي دا مولوي صاحب دا دی ناست دی تر ما په دې ښه پوهېږي او د دې مسجد مولوي صاحب چې دی هغه دغه مولوي صاحب دی د دې مسجد امام داسې سپین ږیری امام ماشاءالله څو وخت کې دلته امامت کوي مولوي صاحب زه دلته دا د پوره کارمل د وخت څخه دا خو چې د اوس امام نه ورته راځي امام نسي روزلی نسي په ډوډۍ ولا کمر ورځي قسم دې ته واخلي نو دا زه د دا مسجد په خپل مقتدی یم صرف دغه ما کړي چې هماغه کیسه درته وکړم چې ما زوی ته مې داسې غونډه جوړه کړې ده مګر دې ته مې نندې زړه شوي ما بیا د خپل ژوند دغه مسجد تور کړی دي چې ما نام نه پروا نه چې په هغه تاقچه کې په خدای سپه پرېږدي دغه دروازه په یو وخت کې نه وه وبله دغه بیا د ښار یو نفر ولادین مې هغه راوړه دروازه دا سپی به ما ماپښین وشړي بیا به مې ځای جارو کړي بېرته به مې اذان پکې وکړي سبحان الله داسې 40-50 کاله کېږي ببره کارمل رئیس دی هغه چې هغه په هغه وخت کې زه په خپله شخص په نسجي نافي کې کار کوي مامور وم علي مامور وم هغه چې چاته والا سره په پښو راواوښتل چې پر لار دې په موټر کې په تلاشي کې ونیسي بیا نه زم ښار نه وتل دا حکومت به ونیولم په تلاشي کې باره به دغه دې وایي دا ګرد کله پېژني تا نه پېژني باره ما یو وخت ورته وویل اوس هم دعا درته کوم که ژوندی دې خدای دې ښه وساته که مړ یې خدای تعالی دې بس جنت درکړي باره ما چې وویل ملا صاحب ته هلته کښېنه 10 نفره نور درسره کښېنه سپین لنګوټي ور وتړه چې دا زما شاګردان دي چې زه د یې ملاکه یا تار څه بوز یا ډېر څه بوز داسې خلک هم چې و په هغه خلکي نظام کې داسې نه چې ګرد نه ګرد شوی یا ګرد باد
احمد خان نومېږي لاړې د وسله پالي کابل کې بس الله پاک مهربانه ذات دی چې مولوي صاحب دا مسجد به خدای درته جوړ کړي. نو دا نننۍ برنامه دوستانو مخکې مې یادونه کړه چې الحمدلله هغه مور چې کومه مرسته کړې وه هغه کار جریان لري. د کار په منځ کې مو دا خبره نور وکړله چې دغه ځای مسجد دغه مصلی یا د لمانځه کولو ځای د باندې او د ننه که څوک غواړي چې جوړ کړي، موږ غواړو چې د مسجد مکمل شهید کو بیخي مکمل ایسته کو او داسې ځای دلته ورته جوړ کړو چې د مسجد 2 صفه دی یو 3 صفه چې مخه خوا ته ځای راکړي کلیوالو هغه یو څه غټ مسجد د دې خلکو لپاره به یو څه د خدای کور چې جوړ سي یا د الله رحمت پر دې کلی باندې راسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وطن گل گل دی دریشا ندی شدا گنا اور گل کا چونو دی ورورو وشبرانونا وطن گل گل دی دریشا لمن دی ډکا دس پرلوشا د ګلابونو لوګموشا را دی پزا کې شاند زانو لوی لوی قطارونه وطن ګل ګل دی دریشا شنه شدا ګنا ور ګل کا څونو دی ورورو وشبرانونا وطن گل گل دی دریشا مونږ د خدمت مټران غاختي سمسور او د